د افغانستان اسلامي امارت د نورو سکتورونو ترڅنګ د سوداګرۍ سکتور هم په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی دی. د سوداګرۍ سکتور یو له مهمو او اغېزناکو سکتورونو څخه دی چې اوسمهال افغانستان له ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې لري او د لا پراختیا لپاره هڅې روانې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د صادراتو په برخه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سوداګرۍ اهمیت ته په کتو دغه سکتور د افغانستان اسلامي امارت په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او موخه یې په دغه برخه کې پرمختګ دی. د 1403 لمریز کال په جریان کې د افغانستان سوداګرۍ کچه د پام وړ زیاته شوې ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې ځینې لکه له بدیلو سوداګریزو لارو استفاده، د صنعتي پارکونو پراختیا، د سوداګرۍ خونو جوړول، په خامو موادو د تعرفې کمول، د ملي او نړیوالو نندارتونونو جوړول، د مالیاتي جرمو معافیت، په ګمرکونو کې د 24 ساعته خدمتونو وړاندې کول، د هوایي دهلیزونو پرانیسته، د معیاري ترانسپورت په برخه کې د لویو لارو بیا رغونه، د توکو کیفیت د کنټرول لپاره د معیاري لابراتوارونو جوړیدل، د ګمرکونو عصري کول او پکې د برېښنايي خدمتونو وړاندې کول، د ریل پټلۍ شبکو پراختیا بیا رغونه، د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزو ته پر وخت رسیدنه، په بېلابېلو برخو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې راجلبول او له ګاونډیو او سیمه هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا یې د بېلګې په ډول یادولی شو. په هیواد کې د سوداګرۍ سکتور پراختیا سره به اقتصادي وده او عواید زیات، کاري فرصتونه به رامنځته، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې به افغاني باثباته، د تولیدي سکتور د پرمختګ ترڅنګ به له ګاونډیو او سیمه هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخې او په ټوله کې به په اقتصادي برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږو.